السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ښځه لمونځ نه کوي په مریضي کې، نو دا پر تسبیح ختم درود یا بل صورت ویلی سي که نه سي ویلی. محترمه ښځه چې په حالت حیض کې سي بیا تلاوت قرآن نسي کولی، اذکار هغه ویلی سي، لا اله الا محمد رسول الله، سبحان الله، درود شریف، دا ټول ویلی سي، ورته جواز دی. او بلکې وایي ویستحب لها، د ښځې دپاره مستحب دا دی چې د لمانځه وخت یې راسي ان تتوضأ لوقت کل صلات، د هر لمانځه دپاره هغه دا اودس وکړي او پر هغه مصله باندې پر مسله باندې کښېني او تسبیح ووایي او تهلیل و تکبیر دونه اندازه قدر چې پخوا به دې لمونځ کاوه. رد المحتار جلد اول صفحه 209 باب الحیض. او دغه رنګه بتوایت الترخانیه جلد اول صفحه 322 باب الحیض. او دغه رنګه بتوای هندیه جلد اول صفحه 18 الباب السادس في دماء المختص بالنساء الفصل الرابع في احکام الحیض. نو محترمه د ښځې بالکل اذکار وایي، بیا اذکارو دې نه ګرځي، نیوارله سر یې دغه غټ عبادت لکه لمونځ بې برخې سو، بیا نو دا اذکار هم سي پرېږدي، نو به بره هغه د الله د رحمت څخه بیخي بې برخې سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.